اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د یوټیوب ارنینګ کورس ویډیو نمبر 9 ده. د دې نه مخکې ویډیو شپږم نمبر ویډیو کې ما ویلو چې تاسو په ویډیو څنګه اپلوډ کوئ او د هغې نه مخکې پنځم نمبر ویډیو کې ما د ټاپک باره کې خبرې کوم چې کوم یوټیوب دپاره به کوم ټاپک سلیکټ کوئ او په دې ویډیو کې به زه خبره کوم تاسو ته به زه ښایم چې تاسو په ویډیو له ټایټل څنګه ورکوئ. ویډیو له ټایټل ډېر زیات اهم دی. ټایټل ډسکرپشن ټیګ دې ویډیو کې به زه په ټایټل خبرې کوم. ټایټل یو بهترین ټایټل به څنګه ورکو ویډیو له په ورپسې ویډیو کې بیا زه په ډسکرپشن او بیا په ټیګ باندې خبرې کوم. نو ستاسو ټایم نه خرابوم کو تاسو زما یوټیوب چینل پښتون سپورټ نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او کو تاسو دا ویډیو مخکې نه کتلې نور ویډیوګانو هغه سره هم وګورئ. لومبۍ ویډیو کې ما ویلي چې تاسو په یوټیوب نه ارنینګ څنګه کوئ په کومو طریقو دي کېږي او څنګه ټول ډیټیل ما په هغې کې ورکړی دی نو هغه سره وګورئ. دلته کې ما یو ایمیج ډاونلوډ کړ چې د هغې نه تاسو ته وضاحت وشي او تاسو چې لومبي ویډیو له ټایټل ورکوئ نو څنګه به ورکوئ. ځینې ملګري ټایټل ورکولو کې چې دی ډېر زیات مشکلات ورته راځي او نشي ورکولی. ما ته په خپله پته ده زما به ډېر زیات ټینشن و چې دې له زه څه ورکړم نو اکثر به د ټایټل له وجې موږ ته ډېره مسله راتله. نو دلته کې دا مختلف قسم کیټیګري دي صحیح شو یوټیوب باره کې. نو لومبي ټایټل نه مخکې تاسو لومبي په دې کیټیګري زه پوهه کړم چې دا کوم یوازې کیټیګري مو ورته ویلی چې دا ټاپکس هم دي په دې باندې په یوټیوب باندې په دې سیزونو کې چې کوم څو دا ټاپک دی په دې باندې کار کېږي. په دې کې بیا مختلف قسمه په انیمل کې چې دي اوس بیا هم د دنیا هر څه دي ورپسې ټریلرز دي ورپسې ټریول دي نو په دې کې دننه هم بیا نور ټاپکونه دي لاندې چې کوم دی سب ټایټل دي لکه څنګه چې واړه چې کوم دي ټاپکونه دي بیا یو دی شوي نو فیملي اوس فیملي کې چې دی نو ډرامې هم راځي په فیملي کې هغه کلیپونه واړه هم راځي چې هغه نه صرف یو تاسو ته چې کوم دی یو میسج درکوي. دغه شانته کې په دې فیملي کې ډېر زیات خبرې نور هم چې کوم دي کلیپونه راځي چې په فیملي کیټیګري کې راځي. اوس هاو ټو چې دی نو زه ایجوکیشن کې هم راځي او دغه شانته کې نور د زده کړو څیز کې راځي هاو ټو میک منی هاو ټو ارن منی دغه شانته کې راځي د تعلیم باره کې او ایجوکیشن چې دی که نه دا د ټیکنیکل زیات تر دغه کې استعمالیږي دا ټایټل. نو دا کیټیګري دي مختلف انیمل دی ټریول دی چې څنګه مطلب ټریلرز دي چې ته به د مووي کوم ټریلر دی بیا ټریول دی چې کوم سفر وي یو ګاډي کې څوک سفر کوي نو ټریول شو یا په جهاز کې سفر شو ایجوکیشن شو نون پرافټ شو شو انټرټینمنټ شو فلم او پیپل شو بیا چې کوم دی کامیډي شو یا ساینس نیوز میوزیک مووي گیم یو ټیک او آرټ او یا سپورټ صحیح شو چې دا مختلف قسمه کیټیګري ده د یوټیوب. نو ستا ویډیو په کومه کیټیګري کې راځي نو د یو ویډیو ما سره ده په دې ویډیو کې یو ملګري مزاحي خبرې کړي یا ما په دې کې یو مزاحیه کلیپ ریکارډ کړی دی مزاحیه خبرې مې کړي صحیح شو چې نو اوس په دې له ټایټل څه ورکوم نو مزاحیه خبرې ستا په کومه کیټیګري کې راځي نو ته به هغه ګورې. دا پکچر چې دی دې نه دا چې کوم دغه دي په دې کې چې کوم څیزونه دي ځان سره نوټ کړې او ذهن کې واچوې او کیدای شي د دې پکچر د لینک هم ډسکرپشن کې ورکړم داسې ډاونلوډ کړئ او کونی دا ویډیو پوز کړئ او دا ځان سره ولیکئ چې ستا ویډیو په کوم کیټیګري کې تاسو بیا اسانتیا راځي چې خیر دی څو پرې تاسو ټایټل دغه ولیکئ تاسو بیا اسانتیا راشي. اوس دا ویډیو ده په دې کې ملګري یا ما په دې کې مزاحیه ریکارډینګ کړې مزاحیه خبرې ما ریکارډ کړي ټایټل به څه ورکوم اوس دی نو مزاحیه خبرې په څه کې راځي په دې کې نو مزاحیه خبرې چې راځي نو په کامیډي کې راځي او بیا خلک ته مزاح انټرټینمنټ کې هم راځي نو دوه خبرو کې راځي په کوم کې کامیډي هم راځي او انټرټینمنټ هم راځي. اوس په دې کې د مووي کلیپ دی نو فلم کې راځي موویز کې راځي یا فلم دی صحیح شو. ورپسې بیا ایجوکیشن دی مطلب ته چاته لیکچر ورکې انګلیش لینګویج شو یا دغه شی نور دغه کې راځي مطلب سبق و د خیدر سباره کې اسلامیات شو یا دغه شانته کې نور د ساينس باره کې خبرې کې هم راځي یا ټیکنالوژي رااله نو ته په ټیک کې خبرې کولی ټیکنالوژي کې خبرې کولی شي لکه دا ورسره مینشن کولی شي دا به په ټایټل کې دا لیکې ورسره چې د دې څیز باره کې ده ځکه چې که ته داسې ټایټل ولیکې که ته یو ویډیو ډېره بهترین جوړه کړې یوه میاشت پې مطلب ته کړو کې جوړه کړې او ټایټل دې کمزوري نو ستا هغه ویډیو وایرل کېدل ناممکن بار خال نه مشکله ډېره زیاته چې وایرل شي ځکه چې ته به هغه بار بار ګرو نوی چینل کې ستا نوی چینل به ستا د ټایټل د ټیک ډسکرپشن نه کامیابیږي صحیح شو چې ځکه زه په دې ټایټل باندې لږ زور ورکوم تاسو له چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ. نو زما ویډیو دا په څه کې راځي مزاحیه ده نو مزاحیه چې دی فني کې راځي نو فني هم راځي خو بهرحال خبرې دي نو خبرې دي په کامیډي کې راغله مزاحیه کامیډي شو صحیح شو چې زه به دلته کې ما یو څو ټایټل لیکلي هم دي یو ټایټل مې لیکلی چې لږ وضاحت وشي دلته کې به زه څه لیکم د دې ما لیکلي خو دا ټایټل ما څنګه لیکلی نو دا ویډیو په کومه ژبه کې ده نو دلته کې دا ویډیو ده پښتو کې صحیح شو. بیا دا ویډیو کې څه دي کامیډي ده نو زه به ورکم
کامډي صحیح شو جی. بیا ویډیو ده نو ویډیو به ورسره ورکم کم کال دی 2020 صحیح شو جی. ورپسې دا خو ما یو ټایټل ولیکه زه به ورپسې سپیس کم نو دا به زه بل ولیکم یو خو دغه شو. بیا دا کم هلک چې خبرې کړي دا څه شو ټیلنټډ شو. لږ خیر د لږ صبر وکړئ تاسو به پخپله پوه شئ چې زه څه ویل غواړم. دا یو ټیلنټ دی صحیح شو جی. نو دا څه شو دا ټیلنټډ صحیح شو پاکه دا ټیلنټډ شو صحیح شو جی. دا نو بیا دا هلک دی نو ته بویم لیکلی شي. بیا چې کوم دی ته تاریخ اچولی شي چې په 2020 نو دا سرچ کې به خلک څه سرچ چې موږ به خبره ټول انحصار په دې کو دا تاسو چې کوم پکچر ما خو دا سرچیز دي لکه فیملی کې کامیډي کې دا کم چیزونه خلک سرچ کوي دا هغې ته پروګرس دی. په سلو کې 63% چې کوم دی خلک دا ډرامې او دا ټي وي سیریل چې دی دغه سرچ کوي. ورپسې بیا هاو ټو د ایجوکیشن باره کې چې کوم راځي د کمپیوټر ساینس باره کې چې دی یو څیز باندې ته نه پوهېږي نو ته به هاو ټو میک منی هاو ټو میک دس پلانکي ډنګرې دغه شان خبر راځي. ورپسې انیمل دی لکه د ځناورو چې کوم ریلیټډ ویډیوګانې لکه مطلب شکار شو یا دغسې یو نور کیټیګري چې کوم ځناور دی په دې کې انیمل والا کې څونه سره دي 34 راځي. ټریلرز دی لکه چې ټریلر د مووي ټریلر دی بیا ټریول دی ایجوکیشن دی دغه شان د کې سرچیز دي. نو زه به تاسو ته خبر وکړم د کوم یو د زه کوم ټایټل مو ولیکه پوسټ وګوره ها دا به خلک سرچ کوي چې کوم خلک چیز سرچ کوي به دلته کې راځي کوم ځای به راځي دلته کې به راځي. نو ته به هغه چیز ته به ویډیو له نوم داسې ورکړې چې خلک یې سرچ کړي. دا خو مو ولیکه. ځینې بیا زموږ ملګري چې دا یو مې لیکلی دی اوس ځینې ملګري نه پوهېږي په ټایټل دلته به ولیکي دا پښتو مزاحیه ویډیو صحیح شو جی. بیا به څه ولیکي 2020 دا اوس د پښتو مزاحیه ویډیو. نو تو وایه چېرې خلک په داسې ډېر سرچ کوي ته به هغه نوم ورکړې چې کله سرچ کې راځي. لکه خپل ویډیو به داسې انداز کې ته لیکې چې هغه ویډیو تا ته لکه خلکو ته پته چې مزاحیه ده او دویمه خبره دا ده چې په کومه کیټیګري کې راځي نو ته به دواړه مینشن کړې چې خلک سرچ راکوي. دلته کې دا سرچ دی دا د دې یوټیوب مثال د یو خزانې دی او په دې کې په کروڑو په کیربو ویډیوګانې پرتې دي. د یوټیوب باره کې دا ویډیو دا خبره مشهور ده یوټیوب والا دا دعوه کوي چې ستا څونه عمر دی او ته هغه ټول عمر دا ویډیوګانې وګورې ټول عمر مطلب ناسته خو یو منټ د خوا کېږي نه نو دا ویډیوګانې به استه عمر به ختم شي خو دا ویډیوګانې به ختمې نه شي. نو ذکر راته یم چې لکه خپله ویډیو بر راوستل چې دي نو دې ته څه وایي انګلیش کې دې ته وایي SEO. تاسو SEO باره کې به هم چې دی دې ته SEO وایي سرچ اپټیمایزیشن انجن صحیح شو جی. نو دا په دې سرچ کې راوستل SEO صحیح شو سرچ انجن اپټیمایزیشن صحیح شو جی. نو دا راوستل لکه په دې کې دا ګران کار دی. نو د دې لپاره دا ته بهترین چې ته په ټایټل پوهېږي. نو ټایټل موږ داسې ورکړه چې پښتو کامیډي ویډیو ورپسې بیا ټیلنټډ بوای دغه شانته کې راغی صحیح شو جی. نو که اوس دا پښتو کامیډي او بیا دلته کې لاندې زه دې مقابله کې دا یو کوم چې پښتو مزاحیه ویډیو بیا ورپسې د دغه نه پس دا یو کومه ورپسې بیا زه دا ټایټل ورکم. نو تاسو په خپل ووایه چېرې دا به خلک ډېر سرچ کوي ځکه چې دا پښتو شوه کامیډي شو دا خلک بیا ټیلنټډ شو دا شو بوی شو دغه خلک سرچ کوي. اوس پښتو مزاحیه ویډیو بار خلکو دا هم سرچ کړه دا هم سرچ کړه چې دغه مراله خو دا لږ ډېرې پنې خبرې کړي دي. نو دا څوک نه سرچ کوي. دا تاسو پورې په خپله سوچ وکړه چې ته څه سرچ کوې. که مزاحیه خبرو ته یې شي نو ته هم پښتو ورکړې چې په کومه ژبه کې ده د پښتو ورکړې که اردو ورکړې لکه اردو باره کې سرچ کوې. بیا که د انګلیش باره کې سرچ کوې نو انګلیش ورسره خامخا بای ډیفالټ چې د انګلیش راځي اردو پښتو دپاره ورسره ته اردو پښتو لیکي په ټایټل کې. نو زه ورکوم ما چې څنګه ولیکو چې اوس دا په سرچ کې ډېر راځي د دې دا څوک لیکي دا ته ورکړه دا لږ ډېره چې دا څوک د دې ته لاندې ټایټل راځي کو نه ټیګ لاندې ورته بل ټایټل راغی نه لاندې څه لاندې چې کوم دی کوم چې دې ته لاندې نور ټایټل مطلب دا څوک نه سرچ کوي چې کوم زمونږه دا ټایټل دی دا ته دا اوس ښیم ها اوس دا باید دا ته چې کوم دی سرچ کې چې کیورډ چې دی دا به تا دغې دې ته کیورډ وایي دغه ما یعنې دا یوټیوب ته پته ده چې دا خلک سرچ کوي نو ځکه دته درته ښیي دغه یوټیوب ته پته نشته چې دا دې څه ویل غواړي دا څه دي دا ورته پته نشته دی د دې ورته پته چې لکه دا پلان کې دا خوړی چې دا ستا په ویډیو کې دا ټکي موجود دي د یوټیوب به لاړ شي
اب استاغه ویډیو راچو دی چې دا ویډیو هم په دې کیټګری کې راځي لکه مطلب پښتو کامیډي ویډیو شو نو دا په دې کې راځي مستا ویډیو بوته راشي صحیح ده جی نو مین خبره د ټایټل دا ته به کوشش کې چې ستا ویډیو په کوم کیټګری کې راځي دا پکچر دی مطلب په فیملی کې راځي خو ټو انیمل نو انیمل چې ته ورکې اوس ته ویډیو ورکې نو ته به انیمل یوز کوې خو دې کې تاسو چې کله د نور مخکې خبرې کوم په دغه باندې په کاپی رایټ باندې شو یا کاپی رایټ څه ته یا کمیونټي ګایډلاین خبرې کومه نو څه ټایټل به ته یادوم تاسو به هغه په خپل ویډیو کې دسترانه ورکوي څه شو جی هغه ټایټل هغه ټکی منه ورکې مطلب فایټ شو یا د اور شو کنه لګ اور دی او ورپسې بیا دغه راغی دا هیک راځو یو کمپیوټر چې هیک دا قسمه چیزونه چې دي کوم نه چې فساد جوړیږي کوم چې ماحول خرابوي دغه شانت کې لیکل به تاسو نه کوي مطلب اډلټ ویډیوګانې شوي مطلب سیکسوال چې رال دغه شانت کې ټایټل چې دوی دا نه مني په دې بستا ویډیو کې د ستارس د نارسي خو بهر خال چې ویډیو کې بار ټایټل کې دا چیز راشي نو دا به تا نه ختمي مګ سره به د ویډیو ریمو کې د کمیونټي ګایډلاین خیاط په دې بس بار خال تاسو پوره ډیټیل کوم مین خبره چې د بیا دغه د خو ټایټل د ټول نه اهم چیز دی ځکه مې ټایټل باندې په ډیټیل خبره وکړلې کو بیا هم تاسو پوه نه شوې نو ورو چې کله تاسو ایکسپیرینس کیږي مخکې ځون تاسو به تب نورا پوهه بیا راځي ورو به پوهیږي بار خال پړم به ویډیو په یو ویډیو باندې پوهیدل مشکل دي صحیح دی جی مې ملاوي په خپل ویډیو کې د الله پامان